بل طرف ته وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا، چې د متقینو خلکو نه تپوس وشي چې دا څه څیز دی چې تاسو د رب د طرف نه نازل شوی دی، نو هغوی جواب ورکوي چې بهترین څیز نازل شوی دی، خیر نازل شوی دی. متکبرین وای دا قرآن څه دی، خو بس د زړو کیسو یو کتاب دی. او متقی خلک څه وای چې دا د بلای او د خیر کتاب دی. للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه، دغه شان د نیکمل خلکو د پاره په دې دنیا کې هم خیر دی. ولدار الاخرته خیر، او د آخرت کور خو ضرور ښه دی. ولنعم دار المتقین، ډیر ښه کور دی د متقیانو. هغه څنګه کور دی؟ جنات عدن، د همیشه اوسېدو جنتونه، يدخلونها چې هغوی به ورته داخليږي، تجري من تحتها الانهار، لاندې به ته نهرونه بهیږي، لهم فیها ما یشاءون، او هر څه به هلته بالکل د هغوی د خواهش مطابق وي چې څنګه هم هغوی غواړي. کذلک یجزي الله المتقین، دا جزا ورکوي الله متقیانو له. الذین تتوفاهم الملائکة طیبین، هغه متقیانو له چې کله تنه فرشتې د پاکیزګۍ په حالت کې روحونه قبض کوي، طیبین په ښه حالت کې وي. یقولون سلام علیکم، نو وی ورته په تاسو د سلام وي. ادخلوا الجنه، د جنت خوشخبری ورکوي، ځئ جنت ته. بما کنتم تعملون، د خپلو عملونو په بدله کې. نو متقی خلکو ته د مرګ سره او هم قبر کې د جنت بشارت ملو شي، او جنت طرف ته ورته یوه کړکۍ کولو شي. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکه او یأتی امر ربک. اے نبی صلی الله علیه وسلم، اوس چې دا خلک انتظار کوي، نو د دې نه سوا نور څه ته پاتې شوي دي چې فرشتې راشي یا ستا د رب فیصله وشي. دا رنګ ضد او بې ادبي د دوی نه مخکې ډېرو خلکو کړې ده. بیا چې د هغوی سره څه وشو، هغه په هغوی باندې د الله ظلم نه و، بلکې د هغوی خپل ظلم و چې په خپل ځان باندې وکړو. د هغوی د بد عملونو سزا اخر هغوی ته ورسېده، او مغه څیز په هغوی باندې مسلط شو په کم پورې بچي دوی ټوکې کولې. وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، دا مشرکان وای ک الله غوښتلې نو نه به مونږه او نه به زمونږ پلار نیکه داغه نه بغیر د بل چا عبادت کړې وي، او نه به داغه د حکم نه بغیر یو څیز حرام کړې وي. هم دغه رنګې بهانې د دوی نه مخکینو خلکو جوړولې. نو آیا پر رسولانو باندې د صفا خبر رسولونو سوا نور هم څه ذمہواری شته؟ مونږ هر امت ته یو رسول اولېږلو، او دغه په ذریعه ټول خبردار کړل چې د الله بندگی کوي او د طاغوت د بندگی نه ځان ساتي. طاغوت څه دی؟ هر هغه سرکش قوت چې خلک د الله تعالی د لارې نه منې کوي او په خپل خدای جوړ شي. نو چې انسان د الله تعالی عبادت کول غواړي، نو هغوی به لازمن د طاغوت د بندگی نه انکار کوي. بیا په هغوی کې الله چاته هدایت وکړو او په چا باندې گمراهی مسلط شو، بیا لږ شان په ځمکه کې وګرځي او وګوري چې د دروغ ګڼلو والو څه انجام شوی دی. اے نبی صلی الله علیه وسلم، ته که هر څومره د دوی د هدایت لپاره هرس وکړې، خو الله چې څوک بې لارې کوي بیا هغه ته هدایت نه کوي، او د داسې خلکو امداد هیڅوک نشي کولی. واقسموا بالله جهد ایمانهم لا یبعث الله من یموت، دا خلک په الله غټ غټ قسمونه خوري او وایي چې څوک مړ شي الله هغه دوباره نه راژوندی کوي. راژوندی کوي به ولې نه؟ دا خو یوه واده ده چې پوره کول هغه په خپل ځان واجب کړي دي، خو اکثر خلک پوهیږي نه. او دا راژوندی کول د دې لپاره ضروری دي چې الله دوی ته هغه حقیقت وښيي چې د هغې په باره کې دوی اختلاف کوي، او چې کومو خلکو د حق نه انکار کړی دی چې هغوی ته معلومه شي چې هغوی دروغجن وو. پاتې شو د دې خبرې د کېدو امکان نو مونږ چې د یو څیز د پیدا کولو اراده وکړو، نو مونږ د دې نه زیات نور څه نه کوو چې بس هغه څیز ته حکم وکړو بیا هغه کیږي. والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فی الدنیا حسنه ولأجر الآخرة اکبر لو کانوا یعلمون. کومو خلکو چې د ظلم برداشت کولو نه وروسته د الله دپاره هجرت کړی دی، نو هغوی له به مونږ په دنیا کې هم ښه ځای ورکو، او د آخرت اجر خو ډېر لوی دی. کاش چې معلومه شوې هغه مظلومانو ته چې صبر یې کړی دی او د خپل رب په بروسه باندې کار کوي. دا یو حقیقت دی چې انسان کومه علاقه کې پیدا شوی وي، کوم ځای اوسېږي، هغې سره محبت وي، چې د څه طور طریقو عادي وي هغه ورته اسانه وي، که هغه هر څنګه وي. خو بعضې وخت د دین تقاضې پوره کولو دپاره انسان له خپل ځای پرېښودل وي او بل ځای ته تګ وي، نو انسان ته تکلیف او پریشانی وي. خو چې نیک مقصد ورته مخکې وي، د الله تعالی د رضا طالب وي، نو هغه ته دا واړه تکلیفونه څه معنا نه لري. د هغوی څه حال وي؟ الذین صبروا، په مشکلات صبر کوي، یعنی مضبوطي په هغه مقصد چې کوم اختیار کړی وي په هغې باندې استقامت اختیار کی. وعلى ربهم يتوکلون، او آینده دپاره فکرمند نه وي، پریشان نه وي، په خپل رب بروسه لري. اے نبی صلی الله علیه وسلم، مونږ ستانه مخکې چې کوم رسولان لیږلي دي هغه ټول سړي را لیږلي دي، او مونږ به ورته خپل پیغامونه د وحي په ذریعه لیږل. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، د عالمانو نه تپوس وکئ که تاسو په خپله نه پوهیږئ. دا یو ډېر خشته اصول زمونږ دین مونږ له راکړی دی چې د څه خبرې درته پته نه وي نو د بل نه تپوس وکئ، یعنی د سمج علم والا نه تپوس وکئ. د جهالت علاج څه دی؟ سوال، علم حاصلول. هیڅوک به د قیامت په ورځ دا بهانه نشي کولی چې ما ته خدا پته نه وه ځکه ما دا کارونه کول. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، که په خپله نه خبر نو د علم والا نه تپوس وکړه. خو کی به ومکه چې څه خدای پاک غواړي، او مونږ د علم والا نه تپوس نه کوو که هغوی موجود هم وي.
په څه وجه چې بیا به په دغه عمل کول غواړي. بالبينات والزبر وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. مخکنی رسولان هم مونږ د روخانه نخو او کتابونو سره لېږلي وو او اوس هم دا ذکر پتا باندې نازل کړی دی د پاره د دې چې ته خلکو ته د هغې تعلیم تشریح او وضاحت وکړي کم چې د هغوی د پاره نازل کړی شوی دی او د پاره د دې چې خلک په خپله هم غور فکر وکړي. یعنی د نبی صلی الله علیه وسلم کردار مونږ ته ښیي چې هغه صلی الله علیه وسلم د یو ډاکي په شان چې خط راورسوي او واپس شي داسې ونه کړه چې د الله تعالی د طرف نه پیغام وروړو او بس دلته یې پرېښودو او په خپله لاړو، نه بلکې هغوی صلی الله علیه وسلم د خلکو ترمنځ پاتې شو، د الله تعالی کتاب ولستولو او وضاحت یې هم وکړو او صرف وضاحت نه په خپله هم عملاً هغه کارونه کول چې څنګه په دې کتاب کې حکم ورکړی شوی و. دې دپاره چې څو پورې رسول صلی الله علیه وسلم زندګي ته مونږ نه ګورو، د هغوی تعلیمات ځان ته مخامخ نه ساتو، تر هغه وخته په قرآن هم نشو پوهېدی. فرمایلی دي چې دا کتاب مونږ د دې دپاره نازل کړو چې تاسو دا بیان کړئ او خلکو ته وضاحت وکړئ. نو اوس هغه خلک چې حدیث نه مني، سنت نه انکار کوي، هغوی به په دې کتاب څنګه پوهېږي؟ هغه وضاحت به څنګه پیژني؟ خپل عقل نه، خپل دماغ نه. نو زمونږ دماغ خو د الله تعالی د رسول صلی الله علیه وسلم نه زیات اوچت نشي کېدی. ولعلهم یتفکرون او غور کولو دپاره هم. د قرآن تفسیر چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی، یعنی تفسیر ماثور، دینه بغیر په حقیقي معنو کې د غور فکر بنیادونه هم نه ملاویږي. افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف الله بهم الارض او یأتیهم العذاب من حیث لا یشعرون. کم خلک چې د پیغمبر د دعوت په مخالفت کې د بدو نه بدتر تدبیرونه کوي، آیا هغوی د دې خبرې نه بالکل بې خطرې شوي دي چې الله یې په ځمکه کې ورننه باسي یا پې د داسې طرف نه عذاب راولي چې د هغې طرف نه عذاب راتلل د هغوی په ګمان کې هم نه وو. دا آیت د مکی دور د آخري زمانې دی چې مخالفینو د رسول صلی الله علیه وسلم د قتل سازشونه کول. الله تعالی فرمایي چې خلکو د الله د پیغمبر خلاف دا هر څه وکړه او بیا مطمئنه شو چې مونږ به نه نیولې کېږو، څوک به رانه تپوس نه کوي. او یاخذهم فی تقلبهم فما هم بمعجزین. یا ناڅاپه په ګرځېدو کې هغوی راونیسي یا په داسې حالت کې هغوی راونیسي چې د هغوی سره په خپله د راتلونکي مصیبت یېروي او د هغې نه د بچ کېدو په فکر کې بیدار وي. هغه چې هر څه کول غواړي، دا خلک د هغه د عاجزه کولو طاقت نه لري. حقیقت دا دی چې ستاسو رب ډېر مهربان او رحم کولو والا دی. اولم یرو، آیا نه ګوري دا خلک الی ما خلق الله من شیء، هغه ته چې پیدا کړی دی الله، یعنی یو څیز ته هم یتفیأ ظلاله عن الیمین والشمائل سجدا لله وهم داخرون. او آیا دا خلک د الله پیدا کړي یو څیز ته هم نه ګوري چې د هغې سورې څنګه ښي او ګس طرف ته الله ته په سجده پریوزي؟ یعنی چې سحر نور ښکاره شي نو سورې یو طرف ته غورځېږي، چې کله نور ډوبېږي نو هغه د انسان یا د څیز سورې بل طرف ته لاړ شي. ټول په دې طریقه د عاجزۍ اظهار کوي. یعنی هر څیز چې د هغې سورې یو خوا بل خوا غورځېږي دا اصل کې عاجزي کوي. خو انسان دی چې د ښکته کېدو ټیټېدو توفیق یې ورکړی دی خو بیا هم سجده نه کوي. مثلا غرونه دي، هغه په خپله نشي ټیټېدی نو د هغوی سورې ټیټېږي او دا ثبوت ورکوي چې هغه د الله تعالی مخې ته عاجز دي. ونې په خپله په ځمکه نشي ټیټېدی خو د هغوی سورې په ځمکه الله تعالی دپاره یو قسم سجده کوي. خو انسان چې الله تعالی ورله داسې جسم ورکړی دی چې رکوع هم کولی شي او سجده هم، نو هغه سجده نه کول غواړي، بیا د هغه سورې سجده وکړي او خپل کار پوره کړي. خو انسان دی چې په تکبر کې مبتلا دی. په ځمکه او په اسمانونو کې چې څومره د سا مخلوق او څومره فرشتې دي ټول الله ته په سجده دي. هغوی هرګز سرکشي نه کوي او د خپل رب نه یریږي چې د هغوی د پاسه دی او چې څه حکم ورته کېږي د هغې مطابق کار کوي. د الله فرمان دی چې دو خدایان مه جوړوئ. د دې دا مطلب نه دی چې د دوو نه زیات جوړ کړئ، مطلب چې د دوو هم اجازت نشته نو دې نه د زیاتو به څنګه وي. خدای خو بس یو دی، نو تاسو خاص هم زما نه یره کوئ. همدغه دی چې څه په اسمانونو کې دي او څه چې په ځمکه کې دي او خالص د هغه دین په ټول کائنات کې چلیږي. نو آیا تاسو به بیا هم د الله نه بغیر د بل چا نه یره کوئ؟ تاسو ته چې څه نعمت حاصل دی نو هغه د الله تعالی د طرف نه دی. بیا چې در باندې کله څه سخت وخت راشي نو خپل فریادونه هم هغه ته په منډه وړئ. خو کله چې درنه الله دغه سخت وخت لري کی نو فوراً په تاسو کې یوه ډله د خپل رب سره نور خلک شریکول شروع کی د پاره د دې چې د الله د احسان ناشکري وکړي. ډېره ښه ده، مزې کوئ، زر به درته حال معلوم شي. ویجعلون لما لا یعلمون نصیبا مما رزقناهم. د خلکو له چې موږ کم رزق ورکړی دی دوی د هغې نه د هغه چا دپاره حصې مقرروي چې دوی یې د حقیقت نه اړو خبر نه دي. یعنی د هغوی د نظر نیاز دپاره هم زما رزق استعمالوي. یعنی غیر الله په نوم چې هر څه ځي هغه خو هم د الله د طرف نه وي کنه. قسم په الله چې ستاسو نه به ضرور تپوس کېږي چې دا دروغ تاسو څنګه جوړ کړي وو. دوی الله له لوڼه جوړوي، فرشتو ته به د الله لوڼه ویل، دیویان یې جوړې کړې وې. سبحان الله. او په خپله د دې دپاره هغه دي چې دوی غواړي کله چې په دوی کې چاته د لور د پیدا کېدو زیری ورکړي شي نو د هغه په مخ باندې تورواله خور شي او غم په زړه دننه تیر کړي، د خلکو نه پټ پټ ګرځي، ځکه چې د دې خراب خبر نه وروسته به څوک د چا مخې ته څنګه ورشي. سوچ کوي چې د ذلت سره دغه لور وساتي او که په خاورو کې یې ښخه کړي.
وګوره څنګه خراب حکمونه دي چې دوی د الله په باره کې لګي. د خراب صفاتونو لایق خو هغه خلک دي چې هغه په آخرت یقین نه لري. پاتې شو الله نو داغه د پاره خټول اوچت او اعلی صفاتونه دي. هغه خو په ټولو باندې غالب دی او په حکمت کې کامل دی. کچره الله دا خلک د دوی د ظلم په وجه فورن رانیولې نو د ځمکې په مخ باندې به یو د ساسیز نه وي پرېښودلې، خو هغه ټولو ته د یو مقرر وخت پورې مهلت ورکوي. بیا کله چې هغه وخت راشي نو د هغې نه هیڅوک هم د یو ساعت دپاره مخکې رستو کېدی نشي. نن دا خلک هغه څیزونه الله له مقرروي چې په خپله د ځان دپاره نه خوښوي او د دوی ژبې دروغ وایي چې د دوی دپاره بس خیر خیریت دی، د دوی دپاره خو بس یو څیز دی او هغه دی د دوزخ اور، او ضرور به ورته دوی د ټولو نه مخکې ورسولی کېږي. تالله قسم په الله اے نبی صلی الله علیه وسلم ستانه وړاندې هم مونږ ډیرو قومونو ته رسولان لیږلي دي او وړاندې هم داسې شوي دي چې شیطان د هغه قومونو بد عملونه هغوی ته خشته ښکاره کړل او د رسولانو خبره یې ونه منله. همدغه شیطان نن د دې خلکو هم سرپرست جوړ شوی دی او دوی د دردناک عذاب مستحق جوړیږي. مونږ دا کتاب پتا باندې د دې غرض لپاره نازل کړی دی چې ته دوی ته د هغه اختلافاتو حقیقت وښیې په کومو اختلافاتو کې چې دوی اخته دي. دا کتاب لاره ښوولو والا او رحمت دی د هغه خلکو دپاره چې څوک یې ومني. والله انزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها. تاسو په هر برسات کې وینئ چې الله د اسمان نه اوبه راوورولې او فورا د دې په ذریعه په مړه ځمکه کې ساه واچوله. یقینا په دې کې یوه نښه ده د اورېدو والو دپاره. وان لکم فی الانعام لعبره. او ستاسو دپاره په څاروو کې هم یو سبق موجود دی. د هغوی په خېټو کې د ګوبر او د وینو د منځ نه یو څیز مونږ په تاسو باندې څکو، یعنی خالص پی چې د څکلو والو دپاره ډیر مزیدار دی. چې کم زناور پی ورکوي دوی دا عجیبه خصوصیت لري چې څه خوري د هغې نه یو طرف ته ګند جوړیږي او بل طرف ته پی جوړیږي، او هغه څنګه فیکټري یا کارخانه ده چې دواړه څیزونه جدا کوي. تاسو ګورئ چې دوی پتې یا پاڼې خوري. د ګیا پاڼو نه که تاسو پی ویستل غواړئ نو نه به شئ ویستلی. دا کم قسمه فیکټري ده چې خوراک هم کوي، ګېډه هم ډکوي او بیا د هغې نه پی جوړوي. ګند ترې جدا شي، څنګه جدا جدا شي، او بیا ترې وینه هم جوړیږي. وینه جدا، ګند جدا او پی جدا. څوک دی چې دا هر څه کوي؟ تاسو غور نه کوئ؟ ومن ثمرات النخیل، دغه شان د کجورو د ونو، والعناب او د انګورو. د دې هم دا حالت وي چې ځمکه کې وي، د خاورو نه خوراک اخلي، اوبه ترې اخلي او نور طاقت هم د خاورو نه اخلي. نو دا میوه څنګه جوړیږي؟ خاوره کې خو څه خوږوالی نشته، څه جوس پکې نشته، ساده اوبه وي، خو څنګه دا بوټی بهترین شربت کې بدل شي؟ انګور ته وګورئ چې پکې جوس دی، همداسې کجوره ده. دا هر څه څوک کوي او څنګه کیږي؟ تاسو خو یوه ګوټلی په ځمکه کې خښه کوئ او راشئ تنه بوټی ولګوئ او هېرې کوئ. نو څوک دی د دې ساتلو والا؟ څوک ورله غذا ورکوي؟ څوک په دې کې دا تبدیلیانې پیدا کوي؟ دا په خپله خو نه کیږي، څوک خو دي هغه وپېژني او بیا ورسره د الله تعالی یوه ګیله هم ده. تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا. د نشې څیزونه ته هم تاسو جوړوئ او پاک رزق هم. الله عقل عطا کړی دی خو د عقل نه صحیح کار نه اخلئ. یعنی چې بهترین رزق چې د کجورو او د انګورو په شکل کې تاسو له درکړی شوی دی نو هغې نه خراب شی جوړوئ. یعنی نشه د انسان د عقل دشمنه ده. چې عقلمن انسان د ناپوهۍ کارونه کوي نو ځان له نقصان ورکوي او څنګه د رزق غلط استعمال کوي. ان فی ذلک لآیة لقوم یعقلون. یقینا په دې کې یوه نښه ده د هغه چا دپاره چې د عقل نه کار اخلي. واوحى ربک الی النحل ان اتخذي من الجبال بیوتا ومن الشجر. وګوره ستا رب د شاتو مچۍ ته دا خبره وحی کړه چې په غرونو کې او په ونو کې او په لرګو باندې چې کمې زیلی غوړېدلې وي په هغې کې خپل کور جوړ کا او د هر قسم میوو نه رس راکاږه او خپل رب چې درته کمې لارې هوارې کړي دي په هغې باندې ځه. د دې مچۍ د خېټې نه یو رنګارنګ شربت روزي چې په هغې کې شفا ده د خلکو دپاره. یقینا په دې کې هم یوه نښه ده د هغه خلکو دپاره چې غور و فکر کوي. د شاتو مچۍ چې د ګلونو نه رس اخلي هغه ټول شات نه جوړیږي، د هغې درېیمه حصه شات جوړیږي. د شاتو مچۍ د 1 پاونډ شهد حاصلولو دپاره 100 لکه ګلونو نه رس اخلي. چې تاسو یو مرتبان شات اخلي دې کې د 100 لکه ګلونو رس وي او دې له د شاتو مچۍ 13 لکه پیرې کوي. 13 لکه ځل هغه غریبه الوزي او جوس روړي. دې کې هغه تقریبا 50,000 میله سفر طی کوي. تاسو ګورئ که څوک کاریګر په دې کار ولګوي چې 1 پاونډ شات درله تیار کړي نو هغه به څومره ګران وي. دلته الله تعالی فرمایي واوحى ربک، ستا رب خفیه اشاره کړې ده. په دنیا کې چېرته څه ټریننګ سنټر نشته چې هغې کې د شاتو مچۍ له داخله ورکړي شي او شات جوړول ورله زده کړي شي. الله تعالی هغوی ته د ګبین جوړولو طریقه زده کړې ده او په غرونو کې، په ونو کې، په څانګو بیلونو کې. بیا یې وفرمیل ثم کلي من کل الثمرات، هر قسمه میوې خوره، فصلو کې او بیا روانه شه سبل ربک ذللا، د خپل رب په مقرر کړي لارو باندې او هغه روانه وي. ځکه چې کله رس اغشتو لځي نو په یو خاص لاره او یو خاص اوچتوالي باندې الوزي، نه د هغې نه ښکته نه بره. او دماغ څومره دی؟ د پن د سر نه هم ورکوټې، یعنی دومره ورکوټې دماغ سره دا څومره لوی کار کوي. د حیرانېدو خبره ده چې دا ځان له هم خوراک اخلي او ورسره رس هم جمع کوي. هغې نه دوباره یو کیمیکل ریاکشن کیږي او بیا هغه بهر روزي.
بیا ګوري چې د مچو کې 3 قسمه وي. یوه ملکه مچۍ وي، دویم قسم کار کولو والا وي، او دریم د هغې نه علاوه نر مچۍ. د هر چا خپل خپل کار وي چې ټول په شریکه د یو ټیم یعنی ډلې په شکل وي، یعنی صرف یوه مچۍ شات نه شي جوړولی، او دوی داسې ګډې وډې منډې هم نه وي، بلکې یو زبردست قسمه ورګرتیا او شراکت دی هغوی کې چې څومره مچۍ وي هغه د ملکې مچۍ تابع وي، یعنی هغه ورله کارونه تقسیموي، او نر مچۍ چې وي هغه صرف د میټینګ په کار راځي. کارکوونکي مچۍ ګبینونه جوړي او بیا د هغې صحیح ساتلو، د ګلونو نه رس اغشتو وغیره کارونه کوي. د دوی د جدا جدا ګروپونو مختلف ذمہواریانې وي، خپلو کې کار تقسیم وي، ټول په یو کار پسې نه وځي. څوک ګبین جوړي، څوک د ګلونو نه رس وړي، څوک هغه رس محفوظ ساتي. ګبین د موم نه جوړیږي او دا موم هم دوی په خپله جوړي چې دا د کم سیز نه جوړیږي، په هغې کې ډیر سیلز وي. او د حیرانتیا خبره دا ده چې دا ګبین یا چته د مینځ نه بلکې د 4 ګټونو نه جوړول شروع کی او په یو حد کې رايوځای شي، او د 6 ګټو شیزونه ورکه جوړ شي. کدا 4 ګټوي نو دا کار به نشو کېده. دا رس چې دوی روړي د ته نیکټر وي، او په قران کې لفظ دی ثمرات من کل ثمرات. اول دا ګبین یعنی چته جوړیږي، بیا مچۍ د خوراک په تلاش کې ځي، د داسې ګلونو نه رس وړي چې د کمو مونږ شکل هم نه دی لیدلی. د ریسرچ نه پته لګي چې د رس په تلاش کې دوی ځي نو یو خاص قسم لاره اختیاري، او چې بیا واپس راځي نو خپل مرګرو ته هم اطلاع ورکوي، او دا د الټراسونیک لهرونو په مدد باندې کیږي. چې خوراک لزي نو د شاتو مچۍ زیګ زیګ ډانس کوي، او د اته د هندسې په شکل الوزي او چورلي. مونږ ته داسې لګي چې جوړې دوی هسه بیکاره داسې کوي. د نور او د چته ترمنځ لکیره د زیګ زیګ زاویې نه هغه د غذا د حاصلولو د ځای صحیح نشاندهي کولی شي، یعنی لاره دوباره هم تلاش کوي. خپل چته له واپس ځان را رسي بل خوانه زی، او فاصله خپل مرګرو ته خېلو د پاره د خپل جسم لاندې حصہ خوځي. د نورو مرګرو انرژي او وخت بچکول د پاره د نیکټر یو ډراپ یعنی قطره یو خاص خوشبو سره هغه ځای کې پریدي چې نورې مچۍ خبرداري شي چې دلته نرس اغشتل شوی دی، او خپل وخت نه ضایع کوي. یعنی چې د ګل نرس واخلي بیا نور هغه ځای ته نه پریدي چې دلته اوس هیڅ نشته، خپل وخت مضایع کوي. که هغه ځای باندې سپری شوی وي نو مچۍ خپل ځای ته واپس نه ځي، همل تمړ شي، او نور مچۍ د مړې کېدو نه بچ کی او خپل چته یعنی ګبین ته زهر تلو ته نه پریدي. دغه شان په کراس پالینیشن کې هم مچۍ مدد کوي، څنګه چې هوا کراس پالینیشن کوي. په ګبین کې 80,000 مچۍ اوسېږي او د مکمل نظم و ضبط مظاهره کوي، او چې سلک انسانان یو ځای کې راجم شي نو پارام نشي کېناسته. چې مچۍ په چته کې داخله شي نو ملکه په دروازې کې اتريږي، بیا یو مچۍ دننه راځي. دروازه کې صرف دومره ځای وي چې یو مچۍ په یو وخت کې ننوتې شي. د شهد جوړولو په عمل کې نیکټر فیلډ بیز خپل رس هني سیک کې روړي او د وړو مچو په خولې کې واچي چې کمې په ګبین کې وي. هغوی ته نه اوبه د خپل وزرو په ذریعه اوچکي، او چې شات ټینګ شي نو هغه په خانو کې د موم په ذریعه محفوظ کی. یعنی اولنی عمل څه دی؟ جوس روړل، بیا د خاص مچو خوله کې اچول، بیا د وزرو په ذریعه اوبه اچول، او بیا واپس اغشتل. بیا هغه کې ګلند نه چې سکریشن کیږي هغه سره یوځای شي نو شات جوړیږي، او بیا باقاعده چته کې دننه لکه د ډبو بند کی. سموچه د دې ذمہواری وي چې په چته سجراسیم پیدا نشي، د دننه حفاظت کوي. د شهد مچۍ 1 پاونډ شات جمع کولو له 25,000 میله سفر کوي، د 2 ملیون ګلونو رس جمع کوي. یو مچۍ په ټول ژوند کې د 1 چمچې 12 حصہ شات جوړي، او مونږ دومره شهد په چمچې پورې لګېدل پریدو او ضایع کو. نیم واخلو نیم په سنگ کې وینځل شي. مچۍ خو په ټول ژوند تیری، او مونږ د الله نعمتونو څنګه ناقدري کو، څنګه خوراک ضایع کو. مختلف الوانه نه مراد جدا جدا قسم کیمیاوي خواص هم کې دي شي، مثلا هغه کې رایل جلی هم وي، ویټامین بی هم، او نور کیمیکل خواص هم وي. مختلف خوندونه وي، دا ډیپند کوي چې رس د کم ځای نه اغشتل شوی دی. د شات باره کې ویل شوی دی چې دا شفاء للناس دی، جسم کې وینه پیدا کوي، دماغ، زړه او د پیپړو لپاره مفید دی. شات کې موجود رایبوز د خلیو په نشونما کې اهم کردار ادا کوي. جسم کې چې مختلف جراثیم پیدا کیږي هغه ختمي او وینه صفا کوي، د جوړونو درد ختمي، د ګېډې بیماریانې او د مرۍ بیماریانې لري کوي. فی شفاء للناس. د شهد نه علاوه چته کې فراپالس، پولینیشن، ویکس، رایل جلی هم وي، او د مچۍ له شهم د فائدې سیس دی، او دین هم دارو جوړیږي. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي تندرستی پیدا کول والا 2 سيزونه لازم ونسي، قرآن او شهد. قرآن د روح غذا ده او شهد د جسم غذا ده. د شاتو مچۍ نه ډیر سیز د کې دی شي. اول خدا چې هغه د الله تعالی اطاعت کوي، چې کم کار له پیدا ده با مقصد جون تیری، اخوا دی خو وخت نه ضایع کوي. ټیم ورک دی پکې زبردست قسم، نور د پاره نفع بخش ده، فرض شناسه ده، به حد مهنت کوي، د کار تقسیم او طریقه کار خده، بے غرض جون تیری. خو هغه ته په ټول جون کې څه ملو شي، زمونږ خدمت کې ستړي شي او ختم شي، او مونږ چې دغه شکرګزاري هم نه کړي. شات استعمالو او خیال هم ناراضي چې دا دومره ښه کار هغه زمونږ لپاره وکړو. بیا دومره ښه او بهترین کار چې د انسانانو یو فیکټری هم دا قسم لیکوډ نشي تیارولې چې دومره مفید وي، دا غي په ژوند کې ټوله قرباني ده. ان فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون. دې کې هم یو نشانه ده هغه خلکو له چې کم غور فکر کوي.
خو مونږ غور فکر کم کو. صرف دومره پته ده مونږ ته چې خوراک کول دی. والله خلقکم ثم يتوفاکم. وګوره الله تاسو پیدا کړي بیا غ تاسو له مرګ راولي او په تاسو کې څوک بدترین عمر ته رسول کیږي د پاره د دې چې په هر څه باندې د پویدو نه رستو بیا ناپوه شي. حق دا دی چې واځي الله په علم کې هم کامل دی او په قدرت کې هم. وګوره الله په تاسو کې زنو له په زنو باندې فضیلت ورکړي دی. بیا چې کوم خلکو له دا فضیلت ورکړي شوی دی هغوی داسې نه دي چې خپل رزق خپل غلامانو له د دې لپاره ورکړي چې په رزق کې دواړه برابر حصدار جوړ شي. نو آیا بس د الله د احسان منلو نه د دې خلکو انکار دی؟ یعنی دنیا کې خدا سے چره هم نه دي شوی چې یو مالدار سړی خپل مال خپل غلامانو لور کی چې غلام د آقا برابر شي. نو بیا الله تعالی د پاره مونږ داسې فیصله ولیکو چې د هغه صفات په بنی آدمانو کې ګورو او د بنی آدمانو نه خدای جوړ کو یا مخلوقات له د خدای درجه ورکو. او هغه هم الله دی چې تاسو د پاره تاسو د جنس نه خزه جوړ کړي یعنی هم انسانانو نه او مغه تاسو له دغه خزونه ځامن نوسی درکړل او خو سيزونه درکړل د خوراک د پاره. یعنی د نعمتونو ذکر دی او د خزو د قدردانی احساس هم ورکړي ځکه چې د عربو جاهل معاشره کې د خزې څخه قدر قیمت نه وو. فرمایلی دي تاسو خزو له عزت نه ورکوي د خزو په ذریعہ تاسو ته څومره نعمتونه نصیب شوي دي. ایو نو دا خلک په دې هر څه باندې د پویدلو نه رستو هم باطل مني او د الله د احسان نه انکار کوي او الله پرېږدي او د هغه چا عبادت کوي چې د هغوی په لاس کې نه د اسمانونو نه دوی له د رزق ورکولو څه اختیار شته او نه د ځمکې نه او نه دا کار هغوی کولی شي. نو د الله دپاره مثالونه مه جوړوئ. الله پوهیږي تاسو نه پوهیږئ. ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء. الله یو مثال بیانې یو خدای غلام چې د بل په قبضه کې دی او په خپل هیڅ اختیار نه لري بل داسې سړی دی چې مونږ ورله د خپل طرف نه ښه رزق ورکړی دی او هغه د هغې نه په ښکاره او په پټه ښه خرچ کوي. ووایئ آیا دا دواړه برابر دي؟ الحمدلله. خو اکثر خلک په دې سمه خبره نه پوهیږي. په دې مثال کې الله تعالی د غلام او د آزاد فرق باندې پویول کوي چې غلام او آزاد دواړه انسانان دي خو تاسو یې برابر نه ګڼئ. نو بیا د الله تعالی ذات او دغه مخلوق تاسو څنګه برابروئ؟ یا د یو قبر ډیره یا کاڼي بت څنګه الله تعالی سره برابر کړي او هغوی کې هغه صفات څنګه کې دي شي؟ بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی بتا اور کافری کیا ہے. الله یو بل مثال بیانې دوه تنه سړي دي یو کوڼ ګونګی دی هیڅ کار نشي کولی په خپل مالک باندې یو بوج جوړ شوی دی چې کم طرف ته یې ولېږي نو د څه خیر کار دی نه کیږي. بل سړی دی چې د انصاف حکم کوي او په خپله په صحیح لار ولاړ دی. آیا دا دواړه یو شان دي؟ او د ځمکې او د اسمانونو د پټو حقیقتونو علم خو الله ته دی او د قیامت پر راتلو کې بس وخت نه لګي خو بس دومره لکه چې د سړي سترګه اورپي بلکې د دې نه هم څه کم. حقیقت دا دی چې الله هر څه کولی شي. یعنی قیامت تاسو لري ګڼئ خو هغه به دومره سات کې راشي لکه چې سترګه اورپي. سترګو رپ کې څومره وخت لګي؟ دنیا کې یو عمارت غورځولو باندې یعنی په ماتولو کې هم ډیر وخت لګي او د هغې دپاره څه منصوبه بندي پکار وي خو الله تعالی له ځمکه او اسمان ختمولو دپاره دومره وخت هم نه لګي څومره چې سترګې رپ کې لګي. الله تاسو د میندو د خېټو نه په داسې حالت کې راوویستی چې تاسو په هیڅ نه پوهېدئ. هغه تاسو له غوږونه درکړل سترګې درکړې او سوچ کولو والا زړونه یې درکړل دپاره د دې چې تاسو شکرګزاره جوړ شئ. او شکرګزار کله جوړېدی شي انسان؟ کله چې هغه د الله تعالی دا نعمتونه استعمال کړي. آیا دې خلکو چېرته مارغانو ته نه دي کتلی؟ لیدلې خو دي خو د بصیرت په نظر نه ګوري غور فکر سره نه ګوري چې د اسمان په فضا کې څنګه مسخر دي. یعنی تاسو انسانان یې خو هلته نشئ تللی. مارغان په اسمان کې څنګه ولاړ دي؟ بعضې وخت الوزي او بعضې وخت یو ځای ساکن ولاړ وي. دوی د الله نه بغیر بل چا په هوا کې ټینګ کړي دي. په دې کې ډېرې نښې دي د هغه خلکو دپاره چې هغوی ایمان وروړي. الله ستاسو دپاره ستاسو کورونه د آرام ځای جوړ کړو. تاسو له د ځناورو د څرمنو نه داسې کورونه پیدا کړل چې ستاسو دپاره په سفر او قیام دواړو حالتونو کې سپک وي. یعنی خیمو طرف ته اشاره ده. تاسو له د ځناورو د پشم او د دوی د ویښتو نه ډېر څیزونه د اغوستلو او د استعمالولو دپاره پیدا کړل چې هغه د ژوند د خاص وخته پورې ستاسو په کار راځي. او الله د خپلو پیدا کړو ډېرو څیزونو نه ستاسو دپاره د سوري تنظیم وکړو. په غرونو کې ستاسو دپاره د پناه اخیستلو ځایونه جوړ کړل او تاسو له داسې جامې درکړې چې تاسو د ګرمۍ نه بچ کړئ او نور داسې جامې چې په جنګ کې ستاسو حفاظت کوي. یعنی د اوسپنې زره بکتر وغیره. دغسې هغه په تاسو باندې خپل نعمتونه پوره کوي دپاره د دې چې تاسو فرمانبردار جوړ شئ. اوس که چېرې دا خلک مخ اړوي نو اے نبی صلی الله علیه وسلم په دا باندې د دې نه سوا بل هیڅ ذمهواري نشته چې د حق پیغام صفا صفا ورسوي. دوی د الله احسان پیژني بیا د هغې نه انکار کوي او په دوی کې ډېر خلک داسې دي چې حق منلو ته تیار نه دي. داسې ولې کیږي چې خلک د الله تعالی نعمتونه پیژني د الله احسانونه او انعامات پیژني او بیا انکار کوي. خبره دا ده چې د دې نعمتونو پیژندل دراصل د انسان نه دا تقاضا کوي چې انسان دې ځان د الله تعالی د مرضی مطابق نو انسان داسې نه غواړي ځکه دې څیزونو طرف ته توجه هم نه کوي. ویوم نبعث من کل امة شهیدا ثم لا یؤذن للذین کفروا ولا هم یستعتبون. په کومه ورځ چې موږ د هر امت نه یوه ګواهي راپاسو
بیا خو به نه کافرانو ته د حجت پیش کولو موقع ورکړي شي او نه به د توبې وستلو مطالبه وکړي شي. ظالمان خلک چې یو ځل عذاب وویني نو بیا به نه عذاب سپکړي کیږي او نه به ورله د یو سات دپاره مهلت ورکړي کیږي. او کوم خلکو چې په دنیا کې شرک کړي وو هغوی چې کله خپل جوړ کړي شریکان وویني نو وبوي ای پروردګاره دا د هغه زمونږ شریکان چې مونږ ستا په ځای دوی ته اواز کولو. په دې خبره باندې به هغوی له هغه خپل معبودان صفا جواب ورکړي چې تاسو دروغ وایئ. په دغه وخت کې به دوی ټول الله ته ټیټ شي او د دوی هغه ټول دروغ به ختم شي کم به چې دوی په دې دنیا کې جوړول. کوم خلکو چې په خپله د کفر لار اختیار کړه او نور خلک یې د الله د لارې نه منې کړل هغوی له به مونږ د پاسه عذاب ورکو د هغه فساد په بدله کې کم چې به هغوی په دنیا کې کولو. چې مونږ به په هر امت کې هم د هغوی د منځ نه یو ګواه راپورته کوو چې د هغوی په مقابله کې به ګواهي کوي او د دې خلکو په مقابله کې به مونږ ته د ګواهي کولو دپاره راولو. مونږ دا کتاب په تا باندې نازل کړی دی چې د هر څیز صفا صفا وضاحت کولو والا دی او هدایت دی او رحمت دی او زیری دی د هغه خلکو دپاره چا چې د مننې سر ټیټ کړی دی. ان الله یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینهى عن الفحشاء والمنکر والبغي یعظکم لعلکم تذکرون. مفسرینو دا آیت د قرآن پاک جامع آیاتو کې شمار کړی دی. حضرت عثمان بن مظعون صحابي وو هغه چې دا آیت واورېدو نو ایمان پکې پیدا شو او مسلمان شو. حضرت عمر بن عبدالعزیز په حکم دا آیت د جمعې په خطبه کې شامل شو. دې آیت کې زموږ د دین یو خلاصه ملاویږي او هغه څه ده الله د عدل او د احسان او د صله رحمي یعنی خپلولي ساتلو حکم کوي او د بدع او د بې حیايۍ او د ظلم زیاتي نه منې کوي. هغه تاسو ته نصیحت کوي د پاره د دې چې تاسو ته سبق واخلئ. دلته د 3 سيزونو د کولو حکم دی او د 3 سيزونو نه د منې کېدو. د کم 3 سيزونو د کولو چې حکم ورکړی شوی دی هغه کې د هر څه اول عدل دی. د عدل مطلب دی برابري یعنی عدل او انصاف په معنی کې او ورسره اعتدال هم. زموږ دین د اعتدال دین دی. مونږ ته حکم راکړی شوی دی چې په هر معاملې کې د اعتدال نه کار اخلي او انتها پسند رویه پرېږدئ. بیا دې نه پس د احسان حکم دی. د احسان لفظ د حسن نه دی. احسان د عدل نه وړاندې دی. یوه معنی د حسن سلوک نور خلکو سره د ښه سلوک معامله کول د عفو درګذر معامله معاف کول. همدغه شان دویمه معنی د خپل حق نه زیات ورکول یعنی بل سره چې څه معامله وي نو صرف هغه سلوک نه چې د کم هغه حقدار دی بلکې دغه د حق نه زیات ورکول. او احسان دریم مطلب دی اخلاص عمل او حسن عبادت. څنګه چې حدیث کې راځي انت عبد الله کأنک تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. چې تاسو د الله عبادت داسې کوئ گویا چې تاسو هغه وینئ یعنی عبادت کې حسن او کدا کیفیت تاسو کې دننه نه راځي نو فإنه يراك کم از کم دا یاد ساتئ چې هغه خو تاسو ته ګوري. او دریم سیز دی وإیتاء ذی القربى رشتہ دارانو لور کول. د قرآن 11 آیتونو کې د رشتہ دارانو د حقوقو خبره شوې ده. بیا دا تلقین شوی دی او بار یاد دهانی شوی ده. نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمای لا يدخل الجنه قاطع الرحم. رشتو کټکول والا به جنت کې نه داخليږي. او دغه شان رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هم فرمایلی دي چې صله رحمی سره قرابتدارو کې محبت، په مال کې کثرت او په عمر کې برکت پیدا کیږي. او صله رحمی دا نه ده چې رشتہ دار مونږ سره خوي نو مونږ بخیو، بلکې څه فرمای چې څوک د بدل په تور صله رحمی کوي هغه د رسل صله رحمی نه کوي بلکې ماته شوی رشتې جوړولو والا د رسل صله رحمی کولو والا وي. پاک رسول صلی الله علیه وسلم فرمای زه تاسو ته د دوه جهانو بهترین اخلاق خایم. کته تعلق کولو والا سره تعلق جوړول چې څوک هیڅ نه درکوي او لور کوي او د ظالم قصور معاف کوي. دغه حسن اخلاق ده. او درې سيزونه چې منې کړی دي. اول نمبر فحشا وینها عن الفحشا، بے حیائی نه. ولی ځکه چې بے حیائی انسان له ډیر نقصان ورکوي. حیا د ایمان حصہ ده. حیا خیر وروړي. چې حیا پاتې نشي نو د انسان اخلاق هم خراب شي، کردار خراب شي، کورونه تباه شي. ځکه خاص طور دیته توجه پکار ده. حیا په باره کې تاسو صلی الله علیه وسلم فرمای حیا او ایمان دو مرګري دي چې یو لري شي نو بل هم اوچت کړي شي. رسول صلی الله علیه وسلم فرمای حیا خیر وروړي. یو بل ځای کې فرمای حیا پوره خیر او بلای ده. یو بل ځای کې ویلي دي حیا ایمان ده او ایمان جنت ته بوزي. بے حیائی جفا ده او جفا د جهنم وجه ده. پاک رسول صلی الله علیه وسلم د پیغله جنانو هم زیات حیادار وو او فحاشي که په لباس کې وي او که په خبرو کې وي او که د انسان په اخلاق او کردار کې وي په هیڅ طور پسندیده نه ده. او دویم سیس چې کوم نه ممانعت دی هغه دی والمنکر. په بدی کې ټول خرابیان شامل دي، هر هغه کار چې کم شریعت ناجایزه کړی دی. او دریم سیس دی بغي. د بغي مطلب دی ظلم او زیاتی کول. یعنی ظلم او زیاتی داسې جرم دی د الله تعالی دومره ناپسندیده، دومره ناخوښ دی چې د الله تعالی د طرف نه د فوري سزا امکان غالب وي. یعنی دا نشي کېدی چې یو مخلوق په بل ظلم وکړي او هغه د هم دغه سپری خودلی شي او بدل د ورته نشي ملو. یعیدکم هغه نصیحت کوي تاسو ته لعلکم تذکرون چې تاسو نصیحت حاصل کړئ او هوش کې راشي. اوس موقع نشته په دې موضوع تفصیلی کیسټ موجود دی عدل او انصاف صله رحمی په نوم. دا داسې موضوع دی چې انساني زندگی کې چې دا نوي یعنی چې زمونږ په ژوند کې عدل او انصاف نوي، احسان نوي،
د رشتہ دارانو احساس او خیال نوي تر هغه وخته زموږ معاشرتي ژوندۍ خوشګواره کېدې نشي، دنیا کې امن قائمېدې نشي. همدغه شان چې د معاشرې نه دا درې سيزونه لري نشي، بېحیايي، بدی او ظلم ذاتی، تر هغې پورې معاشره کې امن نشي قائمېدی. واوفوا بعهد الله، د الله وعده پوره کړئ. اذا عاهدتم، کله چې تاسو د هغه سره سواده وکړئ. ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، او خپل قسمونه د محکموالي نه رستو مه ماتوئ، کله چې تاسو الله په خپل ځان باندې گواه جوړ کړی وي. الله ستاسو د ټولو کارونو نه خبر دی. ستاسو حالت ته د هغه ښځې په شان نشي چې هغې په خپل مهنت سره تارونه وریشل او بیا یې په خپله هغه ټوکړې ټوکړې کړل. یعنی یو انسان چې کار کوي، مهنت کوي او د مهنت نه پسې په خپله تباه کی، د هغه حال د هغه بنده په شان دی چې ښه کارونه وکړي او بیا داسې کار وکړي چې ټول ښه کارونه یې خراب شي. چې څنګه نیکیانې ګناهونه صفا کوي، دغه شان بعضې ګناه او برایي داسې وي چې نیکیانې عبس کړي، او خاص طور په هغې کې انساني تعلقات او انساني حقوق نه ادا کول. تاسو خپل قسمونه په خپل معاملاتو کې د دوکې ذریعہ جوړوي د پاره د دې چې یو قوم د بل قوم نه زیاتې فائدې حاصل کړي، حالانکه الله د دې وعده په ذریعہ تاسو په آزمایش کې اچي. یعنی خاص طور چې دا عمل چې بل له دوکه ورکول او خاص طور په قومي سطح دا د انسانانو د اعمالو د بربادۍ سبب جوړیږي، او د قیامت په ورځ به هغه تاسو د ټولو اختلافاتو حقیقت تاسو ته ضرور څرګند کړي. که الله دا غوښتلی چې په تاسو کې د اختلاف نه وي، نو هغه به تاسو ټول یو امت جوړ کړی وي. خو هغه چې څوک په گمراهۍ کې اچول غواړي، نو هغه په گمراهۍ کې اچي، او چې چاته نیغه لار خول غواړي، نو هغه ته نیغه لار ښیي، او ستاسو نه به ستاسو د عملونو تپوس ضرور کیږي. او اے مسلمانانو، تاسو خپل قسمونه په خپلو کې یو بل د دوکې ورکولو ذریعہ مه جوړوئ، اسې نه چې د چا قدم د مضبوطېدو نه وروستو بیا وخوځېږي. یعنی چې ستاسو داسې رویه کتو سره څوک بنده اسلام قبلولو نه منې شي، یا ایمان روړ وي او واپس شي. ځکه چې که مسلمان خپل عهد کې مضبوط نه وي، د الله په نوم عهد وکړي او بیا یې ماتئ، نو د دې نه زیات دین نه منې کولو یعنی هغې ته د نقصان رسولو والا څیز بل نشته. او تاسو د دې جرم په سزا کې چې خلک هم د الله د لارې نه منې کړل خراب انجام ووینئ او سخته سزا اخلئ. د الله وعده د لږې فایدې په بدله کې مه خرڅوئ. د دې دا مطلب نه دی چې لویه فایده وینئ نو بیا یې خرڅ کړئ. دنیا کې چې انسان هر څومره فایده د دې په ذریعه حاصلوي، هغه لږه ده، که د ټوله دنیا دولت هم وي. څه چې د الله سره دي هغه ستاسو دپاره زیات بهتر دي که تاسو پوهیږئ. څه چې ستاسو سره دي هغه ختمېدو والا دي، او څه چې د الله سره دي هغه باقي پاتې کېدو والا دي. او څوک چې د صبر نه کار اخلي، هغوی له به مونږ د هغوی بدله د هغوی د بهترین عملونو مطابق ضرور ورکو. هر څوک چې نیک عمل کوي، که هغه سړی وي او که ښځه، خو چې مؤمن وي، هغه ته به په دنیا کې مونږ پاکیزه ژوند ور نصیب کو. یعنی عام طور د خلکو دا خیال وي چې که انسان د نیکۍ په لاري، نو دنیا خو به ضرور خرابوي. داسې نه ده، په دنیا کې هم الله تعالی بهترین زندگی ورکوي. بیا دا هم ضروری نه ده چې ښه زندګۍ مطلب دا دی چې ډیر مال او متاع ورسره وي. که په لږه کې زړه په سکون دی، په امن دی، د چا حق دی نه دی وهلی، په چا د ظلم او زیاتۍ نه دی کړی، نو ستا زندگی ډیره ښه ده د هغه بنده نه چې چا سره ډیر دولت دی خو په زړه کې سکون نشته. او په آخرت کې به داسې خلکو له د هغوی بدله د هغوی د بهترین عملونو مطابق ورکو. فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. بیا چې کله ته قرآن لوستل شروع کې، نو د شیطان رټلی شوي نه په الله پورې پناه غواړه. دې نه پته لګي چې د قرآن د تلاوت نه اول اعوذ بالله لوستل ضروري دي. د هغه په هغه خلکو باندې وس نه برکېږي څوک چې ایمان وروړي او په خپل رب باندې باور کوي. یعنی د شیطان زور په هغه خلکو نه چلی چې د چا تعلق الله تعالی سره مضبوط وي. د هغه زور خو په هغه خلکو باندې چلیږي چې هغوی هغه ځان له سرپرست جوړي او د هغه په لمسه شرک کوي. کله چې مونږ د یو آیت په ځای بل آیت نازلو او الله ښه پوهیږي چې هغه څه نازل کړي، نو دا خلک وایي چې ته دا قرآن په خپله جوړه. یعنی کله یوه خبره کوي بیا هغه ختمه کوي، حالانکه دا یو خاص حکمت په وجه کېدل او هم د الله د طرف نه کېدل. خو په دې د نبی صلی الله علیه وسلم دشمنانو ته د هغوی صلی الله علیه وسلم خلاف د خبرو موقع ملاو شوه. فرمایي اصل خبره دا ده چې په دوی کې اکثر خلک د حقیقت نه ناخبره دي. دوی ته ووایه چې دا خو روح القدس ټیک ټیک زما د طرف نه درجه په درجه نازل کړی دی د پاره د دې چې د ایماندارو خلکو ایمان مضبوط کړي او فرمانبردارو ته د ژوند په معاملاتو کې نیغه لار وښیي او هغوی ته د نیکبختۍ زیری ورکړي. مونږ ته معلومه ده چې دا خلک ستا په حق لوي چې دته یو سړی ښودنه کوي، حالانکه دوی چې کم سړي ته اشاره کوي دا هغه ژبه اجمی ده او دا صفا عربي ژبه ده. حقیقت دا دی چې کم خلک د الله آیتونه نه مني، الله هغوی ته هیڅ چیرې دا توفیق نه ورکوي چې صحیح خبرې ته ورسي، او د داسې خلکو دپاره درناک عذاب دی. دروغ خبرې نبی صلی الله علیه وسلم نه جوړي، بلکې دروغ خبره هغه خلک جوړي چې هغوی د الله آیتونه نه مني او هم هغوی په حقیقت کې دروغجن دي. دا نفسیات د هر دور د انسانانو وي چې په کلام کې څه خرابي ونه پای نو وي چې دا درته چا بل چا زده کړی دی. فرمای دا خو د الله د طرف نه راغلی دی، خو چې کم خلک الله نه مني، داغه کتاب نه مني، هغوی ته به هدایت چرته نه ملاویږي. خبره به څنګه عقل راځي؟ من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان.
څوک چې د ایمان وروړلو نه وروسته کفر وکړي هغه کچره مجبور کړی شوی وي او دا غزړه په ایمان باندې مطمئن وي نو بیا خیر دی، خو چا چې د زړه په خوخه کفر قبول کړو نو په هغه باندې د الله غضب دی. یعنی ایمان وروړو نه پس بیا کفر وکړي نو په هغه د الله غضب دی او د داسې خلکو لپاره لوی عذاب دی. دا ځکه چې هغوی د آخرت په مقابله کې د دنیا ژوند خوښ کړو. عموما د دنیا د وړو فایدو لپاره خلک خپل دین خرڅ کړي او د الله دا قاعده ده چې هغه خلکو ته د خلاصي لار نه ښیي څوک چې د هغه د نعمت ناشکري وکړي. دا هغه خلک دي چې د دوی په زړونو او په غوږونو او په سترګو باندې الله مهر لګولی دی. دوی په غفلت کې ډوب شوي دي. لازم دي چې په آخرت کې هم دا خلک په خساره کې پاتې شي. د دې برعکس چې د کوم خلکو دا حال دی چې کله هغوی د ایمان وروړلو په وجه تنګ کړي شو نو هغوی کورونه پرېښودل، هجرت وکړو، د الله په لار کې سخت تېرې کړې او صبر وکړو، نو د هغوی دپاره یقینا ستا رب بخښونکی او مهربانه دی. د دې ټولو فیصله به په هغه ورځ وي څه وخت چې هر سړی د خپل ځان د بچ کولو په فکر کې وي او هر سړي ته به د هغه د عمل بدله پوره ورکړی کیږي او په هیڅ چا به د ذرې هومره ظلم نه کیږي. الله د یو کلي مثال ورکوي. هغه کلي د امن او اطمینان ژوند تېرولو او د هر طرف نه به ورته فراخ رزق را رسېدو، خو د الله د نعمتونو ناشکري یې شروع کړه. پس د هغې الله د هغه کلي اوسېدونکو ته د هغوی د عملونو دا مزه ور اوسه کوله چې د لوږې او د یرې مصیبتونو پرې راغلل. دا خبره وروسته هم راغلې وه چې الله تعالی د یو قوم حالت نه بدلی چې تر څو هغوی پخپله نه بدلیږي. نو دلته هم دا خبره ده چې الله تعالی خو خپل رحمتونه او انعامات کوي خو خلک ناشکري کوي، نو دنیا کې هم عذاب راشي. اصل اشاره دلته د مکې طرف ته ده. مکه یو پر امن ښار و، هر طرف نه ورته رزق راتلو، تجارتي قافلې به راتلې، حاجیان به راتلل. پوره عربو کې مکه یو داسې ښار و چې د ټولو نه زیات نعمتونه دلته وو. خو څه وشو چې هغوی حضور صلی الله علیه وسلم د رسالت نه انکار وکړو نو په هغوی هر قسمه عذابونه راغله لکه قحط وغیره، د لوږې او د خوف مصیبتونه. حالکه دا دوه مصیبتونه اول هلته نه وو، اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، خو کفران نعمت په نتیجه کې هغوی ته دا عذاب ورکړی شو. هغوی ته د خپل قوم نه یو رسول راغی خو هغه هغوی دروغجن وګڼلو. اخر هغوی یو عذاب راګیر کړل په داسې حال کې چې هغوی ظالمان شوي وو. نو ای خلکو، الله چې کم حلال او پاک رزق درکړی دی هغه خورئ او د الله د احسان شکر ادا کوئ. که تاسو واقعي د هغه بندګي کوونکي یئ. الله چې څه په تاسو حرام کړي دي هغه مردار او وینه او د خنزیر غوښه ده او هغه ځناور دی چې په هغه باندې د الله نه سوا د بل چا نوم اغشتی شوی وي. البته چې څوک د لوږې نه مجبور شي او دا څیزونه وخوري خو چې د الله د قانون د خلاف کولو اراده یې نه وي یا د ضرورت نه زیاتې کولو والا نه وي، نو الله معاف کولو والا او رحم کولو والا دی. او دا چې ستاسو ژبې د دروغو کم حکمونه لګئ چې دا څیز حلال دی او هغه حرام دی، نو په داسې حکمونو لګولو سره په الله پورې دروغ مه تړئ. څوک چې په الله باندې دروغ او تهمتونه لګئ هغوی هرګز اخلاصي نشي مونته. د دنیا عیش د یو څو ورځو دی، اخر د هغوی دپاره درناکه سزا ده. هغه څیزونه مونږ خاص طور په یهودیانو باندې حرام کړي وو، د کومو څیزونو ذکر چې مونږ د دې نه مخکې تاته کړی دی، او دا په هغوی باندې زمونږ ظلم نه وو بلکې د هغوی خپل ظلم وو چې په ځان باندې کولو. البته چې کومو خلکو د ناپوهیتا په وجه بد عمل وکړو او بیا توبه وویستله او خپل عمل صحیح کړو، نو یقینا چې د توبې ویستلو او صحیح کېدو نه وروسته ستا رب د هغوی دپاره بخښونکی او مهربانه دی. حقیقت دا دی چې ابراهیم علیه السلام د خپل ذات نه یو پوره امت وو، د الله فرمان منونکی او یو مخیزه وو. هغه هیڅکله مشرک نه وو، د الله د نعمتونو شکر ادا کولو والا وو. الله هغه منتخب کړو او په آخرت کې به یقینا د صالحانو نه وي. بیا موږ ته دا وحی راولېږله چې یو مخیزه د ابراهیم علیه السلام په طریقه باندې ځه او هغه د مشرکانو نه وو. یعنی حضور صلی الله علیه وسلم ته وویل شو چې تاسو هم د حضرت ابراهیم علیه السلام په طریقه چلیږئ. پاتې شو سبت، نو هغه خو مونږه په هغه خلکو باندې مسلط کړی وو چې د هغې په حکمونو کې اختلاف وکړو، او یقینا ستا رب به د قیامت په ورځ د هغه ټولو خبرو فیصله کوي په کومو خبرو کې چې هغوی اختلاف کوي. ادعو الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. اے نبی صلی الله علیه وسلم د خپل رب لارې ته بلنه کوه، خلق د الله تعالی لارې ته راوغواړه. ولې؟ ځکه چې ومن احسن قولا ممن دعا الی الله وعمل صالحا، د هغه بنده نه زیاته ښه خبره د چا کېدی شي څوک چې الله طرف ته خلق راغواړي او په خپله هم ښه کارونه وکړه. الله تعالی طرف ته راغوښتل د مسلمان بنیادي ذمهواري ده، خو د هغې طریقه هم راتلل پکار دي. هغه څه ده؟ په حکمت او په ښه نصیحت سره او د خلکو سره بحث کوه په داسې طریقه چې هغه د ټولو نه ښه وي. داسې که چېرې جګړه وشي، څه بحث وشي، هغه وخت به هم د اخلاق نه کار اخلي په ښه طریقه چې انسان دې د خپل ځان انتقام پسې نشي. مثلا که چېرې څوک تاسو سره اختلاف وکړي یا څه غلطه خبره وکړي نو تاسو له غوسه درشي، هغه وخت به ځان کنټرول کوئ، ځکه چې تاسو د الله خبره رسوئ، څه خپله خبره خو نه کوئ چې ځان له غوسه کوئ. ستا رب د ټولو نه ښه پیژني چې څوک د هغه د لارې نه بې لارې شوی دی او څوک په نیغه لار باندې دی. او که چېرې تاسو بدل اخلئ نو بس هغه عمره واخلئ څومره چې په تاسو باندې زیاتې شوی دی. خو که چېرې تاسو صبر وکړو نو یقینا چې دا د صبر کولو والا په حق کې بهتر دی. اے نبی صلی الله علیه وسلم په صبر سره کار کوه. واصبر وما صبرک الا بالله، او ستا دا صبر خو هم د الله په توفیق سره دی. ولا تحزن علیهم، د دې خلکو په کارونو باندې غم مه کوه. ولا تک فی ضیق مما یمکرون،
او د دوی د چل دوکو په کارونو باندې زړه متنګوه. ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. الله د هغه خلکو سره دی څوک چې د تقوا نه کار اخلي او په احسان باندې عمل کوي. د ټوله دنیا سازشونه هم هغه ته نقصان نشي رسولی. نو دا پته ولګېده چې انسان د مخالفینو د مخالفت سره مقابله کولو لپاره د بهر نه زیات د خپل دننه اصلاح وکړي. خپل ځان کې دوه صفتونه پیدا کړي، تقوا او احسان. دې سره انسان د بهر نه راتلو والا پریشر ښه طریقې سره برداشت کولی شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. سبحانك اللهم نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.